د رمضان المبارک په میاشت کې صلات او تسبیح مونږ خامخا وکړئ. دا داسې مونځ دی چې نبی علیه الصلاة والسلام خپل تر عباس رضی الله تعالی عنه ته ښودلی و او نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ته دا مونځ چې دی که نه په طاقت کې وي نو روزانه کوه، روزانه دا مونځ کوه، او که روزانه یې نشي کولی نو په هفته کې خو یو ځل وکړه که نه، او که په هفته کې نشي کولی نو په میاشت کې یو ځل ضرور وکړه، او که په میاشت کې نشي کولی نو په کال کې یو ځل خامخا وکړه، او که په کال کې نشي کولی نو په عمر کې خو یو ځل وکړه که نه، په عمر کې یو ځل وکړه که نه. صلات او تسبیح مونځ ډېر زیات فضیلت لري. الله تبارک وتعالی پې واړه ګناهونه هم معاف کوي، غټ ګناهونه هم معاف کوي. الله تبارک وتعالی پې زاړه ګناهونه هم معاف کوي، نوي ګناهونه پې هم معاف کوي. الله تبارک وتعالی پې ښکاره ګناهونه هم معاف کوي، پټ ګناهونه پې هم معاف کوي. الله تبارک وتعالی پې عمدن ګناهونه هم معاف کوي، خطاً ګناهونه پې هم معاف کوي چې کوم درنه په قصد شوي او کوم درنه په خطا شوي دي. لس ګناهونه پې الله معاف کوي. څو ګناهونه؟ لس ګناهونه په دې مونځ باندې الله تبارک وتعالی معاف کوي. طریقه یې اسانه ده. د څلورو رکعاتو نفل نیت په وتړئ، بیا به شروع کې سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. چې ته دې پورې دې کوي بیا به 15 پېرې دا تسبیحات وایي، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. د دې ځای پورې وایي او لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم پسې وایي. دا پسې ووایه ٹھیک شو. 15 پېرې به دا تسبیحات وایي، بیا به اعوذ بالله وایي، بیا به بسم الله وایي، بیا به سوره فاتحه